تازه خبر سندرغاړي زلاله هاشمي په کابل کې تختول شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د هنرمندانو ټولنه وایي سندرغاړي زلاله هاشمي په کابل کې تختول شوې او د هغې د موندلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. د زلاله هاشمي خاوند محسن هاشمي بیا ویلي میرمن یې 15 ورځې مخکې په کابل کې لا درکه شوې او د موندلو لپاره یې تر اوسه هر ډول هڅې بې نتیجې پاتې شوې دي. ټلیفونونه یې هم خاموش دي. زموږ 4 کلن زوی او ټوله کورنۍ مو ډیر تشویش کې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.